صحیح. تاسو حضرت چونکې دې ورځو کې د مدارسو دستاربندیانې کېږي، نو تاسو مختلف مدارسو ته ځئ او هلته چې کوم دی په دستاربندیانو کې شرکت کوئ. د شرکت کې چې د طلباو ته دا کوم دستار په سریږي، دا تاسو یو علمي اهلیت دی د طالب او که نه یو اعزاز دی، یو انعام په طور باندې دي دا پګړۍ ورته سریږي؟ د دې جانه دا دواړه شیزونه دي. جی یو سکول والا چې کله د لسم نه فارغ شي، جی یعنې امتحان کې پاس شي، جی سکول والا به هغه له سرټیفیکیټ ورکوي، که غواړي او که نه غواړي. صحیح که د دې سکول والا خوښه یو که نه خوښه، صحیح خو چې دا سړی په میټریک امتحان کې پاس شوی دی، جی ته ورله سرټیفیکیټ ورکوي. ښه جی اوس ما څنګه چې تا ته وایي چې هر فارغ خو ملا نه وي، جی داسې هر څوک چې د لسم نه پاس شي یا هر څوک چې د دولسم او څوارلسم نه پاس شي، نو هغه تعلیم یافته وي، نشي. دونه نالیقه پکې وي بالکل. چې علي BTC ولې نه ورسي. مهم. نو موږ به ګورو جی د سیستم د لاندې یو سړی په سیستم کې پاتې شو، جی هغه له به موږ خو اول دستاربندي په طور د اعزاز کوو، ځکه جی. چې دې سیستم کې پاتې شوی دی، جی فارغ شوی دی. صحیح. خو دې کې بعض کسان داسې راشي چې هغه ډېر قابل خلک راغلي، جی نو د بعضو لپاره دا اعزاز دی او د بعضو لپاره تبرک دی جی او د بعضو لپاره یقیني د علم یو سند راغلی وي. صحیح. دا خو حضرت مونږه دا خبره کوو چې یاره د کې علمي استعداد نشته، خو یو طالب ته چې پګړۍ په سر شي، نو هغه دا نه وایي چې یاره ما کې علمي استعداد نشته، بلکې هغه ځان عالم ګڼي. نو چې یو طالب کې علمي استعداد نه وي او دته پګړۍ په سر شي، نو آیا تاسو څه ګڼئ چې دا به د امت دپاره نقصان ده نه؟ هر څوک دا معاشره دا هوښیاره معاشره ده. جی نو تا ته وي دا نه ده چې څوک هر څوک فارغ شول خلک ورته ملا وي. ښه جی دستاربندي وشي، بیا څوک پېژني هم نه چې دا څوک دی او دا څوک نه دی راغلی. ښه جی تاسو که ډېر داسې حافظان دي چې دستاربندي هم شوي دي، جی قرآن شریف یې مېر کړی دی جی او بیا مدرسې ته هم نه تللي، آها او ډېر داسې ملګري دوستان دي جی چې هغوی فارغ شوي دي، جی کاروبارونو کې لګیا دي. صحیح. هر فارغ شده جی هغه د سیستم لاندې، یعنې د عرف او د رواج د لاندې جی فارغ شده دی، عالم دی. جی خو دا ضروري نه دی چې دی خامخا بالفعل عالم وي. صحیح. بالفعل عالم به هغه چې دی کله درس کوي، تعلق ساتي جی د علم سره، جی او مراجعه د ناس د خلکو مراجعه د کېږي، جی نو د علم د ده سره پاتې کېږي، جی او که نه مراجعه نه کېږي نو د ده علم د ده سره نه پاتې کېږي. صحیح. حضرت کومې دستاربندیانې چې کېږي نن سبا که مونږ ګورو، یو خو په شریعت کې د دستاربندۍ حقیقت څه دی چې دستاربندي څنګه کول پکار دي. نن سبا دور کې چې کوم دی سپریګان، هارونه، ګلپاشي موټرې دغه یو لوی هلې ځلې شروع وي، نو دغې ته تاسو په کم نظر ګوري او د دستاربندۍ طریقې کار څه دی؟ دستاربندي په عرف او په رواج کې زمونږ په شریعت کې به د وویل جی اظهار شکر یو علامت دی. خج بچی دې حافظ شو، جی جامې ورته خیر دې پاکې واغونده جی په دغه ورځ، جی په غیرونو جامو کې مر روانه وه، جی مخ ولې وینده، جی ترورې خبر کا، ترې خبر کا، مامې خبر کا، جی چې دونه خو ته پته ولګي چې زما د اروارو زما د خورې حافظ شو، جی دونه حده پورې خیر دی. لسته نور رشته داران راغونډی، جی د ماشوم ته یو پټکې په سره جی د ده حوصله افزایي کې جی د ته داسې مبارکباد وي، دا په شریعت کې جایز دي. خج خو داسې ډېره غلو چې د سپریګانې پکې د شورشورې مشورې پکې چي، جی او ډېر زیات اهتمام د دې کوي جی او ډېر زیات شدت په دې کې کوي جی او ډېر لوی خرچې په دې کې کوي، نو دا مناسبه ماته نه ښکاري. صحیح. د ناروا حکم پې موږ نشو کولی جی او مناسبه نه ده راغلې. صحیح. حضرت نن سبا چې کومې دستاربندیانې کېږي، نو د هغې دپاره چې کوم د مدارسو محتممین دي، نو هغوی د دغه خاص کر د بناتو به زه ووایم، د بناتو مدرسه کې چې کوم دی د ماشومانو نه پیسې په زیات مقدار باندې غواړي. د هغې نه علاوه چې کوم دی داسې د بنینو په مدرسه کې هم دې کې بعضې ماشومان داسې چې د هغې د کپړو ګنډلو وس هم نه کېږي چې ځان له کپړې وګنډي. محتمم ته چې کوم دی هغه مطالبه کوي چې یاره دومره پیسې راوړه چې دستاربندي وکړو. دې کې ما ډېر داسې هم کتلي چې یاره که پیسې دې راوړه نو دستاربندي کې دې نه شاملو. نو دغې ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ چې دغه پیسې اخیستل پکار دي که نه دي پکار؟ د ضرورت مناسب د خرچې پیسې د طالب نه اخیستل جایز دي، د ضرورت مناسب د خرچې. لکه د دوی دستاربندي ده جی او په دوی دستاربندۍ باندې بالفرض 1,00,000 روپۍ لګي، جی او د دوی دستاربندۍ باندې دوی 1,000 روپۍ پرې رالې، 2,000 پرې رالې، خیر دی. جی بیا به هم خیر دی چې دا کله پرې راشي نو بیا به هم لږ وګورو، خیر دی، انصاف سره به کار وکړو.
جی بعضې ختلو به پکې وي، جی مالداره وي پکې، جی هغه نه د 2000 مطالبه وکړه. جی خو چې اوس غریبانان وي، یتیمان وي جی یا بېوسه وي، جی نو مناسب نه ده چې جی سړی د هغه نه مطالبه وکړي. صحیح خو دا په شرط تر دې سره چې یقیني بېوسه وي او جی یقیني کمزوري وي. جی او که وس ته چا کېږي نو خوشحالۍ او موقع ده، جی شاید داسې ناروا نه دي راغلي. جی